دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي یو ملک فتح کوي بل ملک فتح کوي چین ته ورسېد د نوې قبضه په چین ته ورسېد د چین یو شهزادګۍ ورېده زیاته هوښیاره وه هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا سي سړی دی چې په دنیا پسې نښتې دی یو ملک هم فتح کوي یو بل ملک هم فتح کوي خیر هغه د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کړم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي اوس امریکا هم لګیا ده یو ملک نیسه او بل ملک نیسه بل ملک نیسه دا خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به ډېرې جواهرات وګټم او چا نه څه شی دی پروټین دی او که څه څه یې راته هغه یې دمبم کیسې استعمالېږي نو دا ټول او دا پیسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسون چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کړم لیکن د هغه مقصد بوده و د چین یو شهزادګۍ ورته تصویر یې چېرته په چا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی دوی چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته مخکې ایښودل چې حمله کوو نو د فقیرۍ لباس واچو بلکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته وایي زما د حکم انتظار وکړې دلته کښېنئ زه به د فقیرۍ جامه کې په خپله زم حالات ګورو معلومات کوم چې حمله د کوم طرف نه وکړو د بل چا باندې اعتماد مې نشته او علاقه ګورم د هغوی فوج به وګورم د هغوی وطن به وګورم نو جامې یې بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني او د ملنګۍ د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دوی یې صحیح کړ ملنګ یې صحیح کړ چاته یې ویل تاسو وایئ چې دا ملنګ نه مټه ونیو ما راوړ ډېری وخت دې سره پرې تصویر پرېږدې کله کې یې د مټه ونیو او دا خو ته بادشاه ډېر فیله زموږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې کو جیل ته فوج ته پته نه لګي چې زموږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ هغې خو چې زموږ بادشاه کله خپل معلومات کې راځي نو د حملې حکم به کوي نیز کې گرفتار شهزادګۍ حکم وکړه شهزادګۍ ته هم پته وه چې د ده د فوج طاقت موږ نشو لرلی که دې موږ نرم کړي نو بیا به زموږ ډېره بده ورځي اوس خو دی که زموږ بادشاهي ونیسي دوه ورسره وکړو موږ ژوندي ته یې پرېږدي که او که چېرته دوی نه وي کړو د دونه فوج دی دومره لښکر د دنیا قبضه کړه دوی هم قبضه کړي بیا به رانه انتقام رجسټر به راسره کوي وجنو یې نه کړو یو طریقه باندې ور اصلاح کړو دا بادشاهي هم په عقل کېږي په بې عقلۍ ګرانه ده جیل کې واچو حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې روډۍ پرې بنده کړې اوبار ته پرې بند کړې پیسې پرې بند کړل 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل هغې شهزادګۍ قیمتي لالونې جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کم قیمتي زیري دي یې ورته مخې ته کېښودې بادشاه سلامت تږي وی او ډېر وږي تږي مې وی او ډېر تږي وی د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود په دې خپله تندم ختمه کولو به دې ختمه کړه بادشاه لاندې ګوري سلطان اسکندر لاندې ګوري وی شابه که نه دا ایرې دي قیمتي د ایرې په کروڑو درهم قیمت دی د یو نال کروڑو درهم قیمت دی زما بادشاه کې چې مې کومې قیمتي ایرې او سونا او هر څه لیدل درته مې مخکې ایښودې دي شابه په دې خپله لوږه ختمه کړه په دې دې خپله تنده ختمه کړه نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه سکي شي د دې خو د ما لږ او تنده نه ختمېږي وي همدا شی در کوم بل شی موږ سره نشته دا وله دیګه ورکړه دا مې نه دی پکار دې وخت کې دا ما له فایده نه راکوي وی خراب شي یو مو د اوربشې ورته کوې وروړی اوربشې اوس لږې قیمتي دي لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و اب اوربشې وي غنم جوار به چا نه موندل اوس اوربشې څوک نه موندي یو موټی اوربشې ولو ته کوې راوړی وله داسې لږې غوندې یو 2 پیسو اوربشې ولو ته پولې مخې ته یې ورته کېښودې وایي ځکه نه په دې دې لوږه ختمه کوي ډېره سره هغه اوربشې وخوړې څه څنګه شوې بې برابر شوم دې بوړه بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند لپاره کوم شی ضروري دی دغه هیرې لالونه جواهرات او سره زر په اوربشې وایه وی اوربشې مې ضروري دي وی ژوند به دې په څه بچ کېږي وی په دې اوربشو به بچ کېږي وی هسې ملک په مطابق کې دی د دنیا لپاره کله یو من قبضه کې او کله بل قبضه کې کله بل قبضه کې چې حاکم کې اوسېدې دې نو اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پکې ده عجیبه ده عبرت خبره ده که نه
کوم ملک کې چې اوسېدلې دومره وربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده ستا د قوم لوږه پې ختمېده ملکونه فتح کې ویړې ګټې جواهرات ګټې سره زر ګټې بلډینګونه او محلات ګټې هغه دې په کار کړو اوس د څه په کار کړو هغه شی دې په کار کړو ما خو درته مخکې کېښود ذکر یې ورکړه او که هغه د ټول پیسې وربشې دې په کار کړې بادشاه سلامت دغه وربشې وخوره چې خیرت ته پرې روغ لاړ شئ ډېرې جواهرات فایده مې درکوي او که پوه شو وایي ځه شهزادګۍ ورته ویې در باندې مې رحم وکړه درته نیم په مطلقه بادشاه فوج ته حکم وکړ بس دا ما دپاره عبرت دی ځې چې د فوجونه واپس کړې نور مې د دنیا کته د دنیا فتوحات لري پتا بس ځې فوج ته حکم وکړ ډېرې علاقې مو فتح کړې خپل رب دې نه بس راضي کې او د وربشو ډوډۍ وخورئ مال پرېږدئ دولت پرېږدئ ولتنظر نفس ما قدمت لغد داسې ډېر چې قیامت له الله له سوی څوړي دي او څه مو ګټلي دي حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ به الله ځان ته مخامخ ودرئ بنده ما خو دله مال درکړی ده نه څه دې پکې کړي دي دولت مې درکړی څه مې پکې کړي دي دی وایي الله ما خو پکې دومره تجارت وکړو دی نه چې تا ماله زر راکړی او ما ته کیلوه درله جوړ کړل تا ماله سل راکړی او ما دې درته ایرپونه جوړ کړل بنا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې ده پیسې او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم دې دلی راوړم الله ورته وایي حدیث کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دنیا دې ختمه ده اوس هغه دنیا دې اوس نشته ولتنظر نفس ما قدمت لغد وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي دې به ښي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته مخکې به وګورې الله اسم نشته اوس طرف ته به وګورې الله اسم نشته نو شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی مې د دې مخکې ژوند نه که نه د آخرت د ژوند نه وایي لا صفونه به یې فرښتو ته ودمې اوبه نیسي او اخر جهنم ته به ورغورځار کړي رونو موږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرص او د دنیا مالونو دې غافل کړي و خیرته میر کړی دا موږ چې د جنازه په دا مړي تو نو موږ په دا کور په جوړ کې ولې نه کوو لکه دلته جنازه کېږي که دلته ولې نه کوو مقبرې ته به ځو او بیا شریعت وایي نبي علیه السلام فرمایي چې جنازه دې په مړي وکړو ورسره ایثار کړه تر دفنه پورې چې دو پیراته ثواب دې شي دې کې څه پیدا ده پورې کې به هم چې مقبرې له ځې او ورسره به ایثارېږي او په ژمي کې به هم چې ایثارېږي به وخت هم ضایع شو دا دې لپاره چې دا مړي په خپلو لاسونو یوسئ او دا مړي په خپلو لاسونو قبر ته ښکته کړي او دا مقبره کې د پلار روپې وویني چې او بابا مې ما درې پروت دی ورور وویني چې ورور مې ما درې پروت دی او کوروالا مې وویني چې هغه دې پروت دی او بچي مې وویني چې هغه دې پروت دی زه مې ورپسې را روان یم چې ته عبرت والې عبرت کفا بالموت واعظا عبرت والې نو حسن بصري عبرت واغېست چې عبرت یې واغېست څه ته جوړ شو څه ته جوړ شو جناب یو د ده په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر ګلات دی شو قرآن ته هېر قرآن یادول ګران کار دی قرآن یاد وساتئ ګورئ قرآن یادول مستحب دی سنت دی یاد ساتل فرض دی واجب دی یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په هېرولو کې څومره ګناه ده نو قرآن ته هېر چې قرآن ته هېر شو اسم چې داسې څه مسله پرېښه چې خلک یو عالم پسې راشي یو نیک سړي پسې راشي دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولله صرف قرآن نه دا غلطي نه شوې دا ګناه مې کړې ده نو دا بزرګانو پخوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کړاو چې لږ کوم چې آینده لپاره داسې نه کوي وایي لاړ شه مکې مکرمې ته هلته جومات دی په منا کې مسجد ضیف ورته وایي خیر بني کنانه دغه علاقې نوم دی هلته زما یو استاذ داس دی هغه ته ووایه دعا به درته وکړي الله به درته قرآن رایاد دی پیاده لاړ صاحبه د بصرې نه عراق نه زاد دا خو بلا مذهب دی مکې مکرمې ته ورسېد دی پخپله وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم وایي د مازدیګر وخت مې لږ مخکې ورسېدم وایي چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته تپوس مې وکړ چې دا محراب کې ناست دغه سړی وایي ما وایي چې ودرېږه دا خرش دی څوک په دعا غواړي څوک ورسره لاس میلاوي ملاقاتونه شروع دي وایي هغه چې مونږ چې زه به ورشم وایي یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره جوړې وکړو ما ونه پېژن ما ته شا وه وایي سره لاس مې نه وکړو واپس لاړ وایي چې ما مونږ په زه ورغلم ورته کېناستم ما ورته خپله مدعا وویل چې صاحب د عراق د بصرې نه راغلی نو ما نه قرآن شریف حافظ یم قرآن مې هېر شوی دی ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده
او ته د خدای لپاره ما ته کلمه وښایه وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي. وایي دا زما د ده په زمین د الله ستاسې قول دی. وایي دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه او چې سر یې راښکته کړي ما ته چې سوچ وکړه وایي چې سوچ نو به قرآن مې یاد و واپس الله را یاد کړی. هغه تپوس یې رانه وکړو چې توبه دې مضبوطه شوې که نه احمد جاو صاحب بس معافي غواړم بیا به نه کوم دا وینو چې مې کړې ده پستومان وایي ما ته ویل چې عراق نه چا راولېږلی بصرې نه نجي صاحب حسن بصري یا حسن دی الله رحم کې په دنیا کې د خلکو کې مشهور کړو. دا وختي دا سړی ولیده دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو جومات نه وته ابن صاحب ته مې خو ما ته شا و مې نه پېژن خو تعجب مې په دې کړو چې دې سړي لمونځ ونه کړ او د جومات نه مې د مانځه نه مخکې ووته. وایي دا حسن بصري ته نه دا حسن بصري د هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي د جمع مانځه نه بیا ځان بصرې عراق ته رسوي. دېس باندې عام سړی د دې دنیا د ټیټو دا مازغه چې چا په عقل کې وي هغه خو دماغ عقل ته ګوري ډېر خلک خو د عقل له وجې نه ګمراهان شوي وي او دا کم ځای کېږي دا چې د عقل کوم ځای نه دی طی الزمان او طی المکان دا لوی باب دی لوی دروازه ده لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکړي ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکندونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي. دا انسان خپل اختیار هم الله ړکې واچوي. دوی د کرامت وایي کرامت د سړي اختیاري نه الله کله وغواړي چې صادر کړي چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو چا دې تپوس وکړي دې مرتبې ته په څه رسېدلې وایي دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت راورسېدلو. زما روح دنیا کتل ګناه نه ده بالکل ګټه رزق حلال ګټل عبادت ته په دا نوټ یې درته لیکلی دي او دا مفهوم دی د حدیث حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه او جومات به جوړ کې لار به جوړه کې غریب سره امداد به وکړې حج به وکړې عمره به وکړې نور چې هېڅ نه د بل د سوال نه خو پرې بچې که نه د بل د احتیاج نه خو پرې بچې که نه چې جامه دې پرې ځان له واخېستو د جامه کې لمونځ دې پرې کړې ثواب دی او کل کور ته دې بچو له ډنګی راوړې ټماټر دې راوړل هم دا نیت کوه چې دا زه ثواب ګټم. نبی علیہ السلام فرمایي کمن ولی چې د ښځې په خوله کې اجر کې اجر او ثواب دی. هر شي چې غوټه کور ته وړې خوله کې دا وایه دا ثواب ګټم صدقه کوم په دې خپلو بچو په دې ښځه دا فرض صدقه ده د هغې ثواب د نفلونه زیات دی. نو مال دولت ګټل ګناه نه ده. حضرت عثمان ته عثمان غني وایي دا غني لفظ ورته موږ لقب ایښودی دی. حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و. تبوک غزا کې 3 میسې لښکر سامان ټول د مهیا کړی دی. عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوند و لیکن رو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد به نه ګرځې بس که د آخرت ګټه راله مال ته قربانې که کوم ځای کې د الله د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکړه دا د هغه پکار دی ته روپۍ له ورکړه حج در باندې فرض چې دا د هغه پکار دی چې دا مال یې لګوه جومات جوړېږي یا لار جوړېږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي دا هغوی غریبانان دي دا د الله پکار دی دې له ورکړه نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتې دا به هلته قربانې زمارو ولتنظر نفس ما قدمت لغد یو سړی دی دا سوچ وکړي موږ دې ته ګوري چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه په دې کې موږ ټول پراته یو څه بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم دا خو دا نه پاتې دي که نه نو موږ وروستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مال وروسته پاتې شي شریعت وایي فک ده وګټه بچو ته هم پرېږده نفقه پکې شته ثواب پکې شته پرېږده بچو ته خیر دی خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد دې ته مې ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه ځکه ته چې کوم شي نه روان یې زیات حاجت خو لرې نه دی که نه نو ما د ابوهریره رضي الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې اجازه ده او ورته وایي ملګری ولې جانې د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات پې کېږي په سفر بالکل بدې سامان را سره کم دی نو چې حضرت ابوهریره دا وایي نو موږ پکې کم کوجاګان یو ګبارو دنیا ګټه حلال حرامه نه ګورئ نمبر 1 د قدرت دنیا بچو نه ورته نفقه وګټه رسول هم وګټه بچو نه وګټه ممنوع نه دی خو آخرت لا مخکې ځان لولېږه چې کوم خوا ته ور روان یې